اولنۍ خبرې د ابراهیم علیه السلام له نمرود سره چې سوي دي ډېرې جالبې خبرې یې ورسره سوي دي. هغه خبرې دا دي ابراهیم علیه السلام ته نمرود وویل چې د تا رب څوک او دا واقعه په مختلفو صورتونو کې رب العالمین جل وعلا موږ او تاسو ته ښودلې ده. د دغه کنعان چې باچا ده او د حام لمسی ده سلطنت یې په لاس کې ده، نو د ده اولاد نسته، نو ښځې له بل چا نه ده بچی راوړی ده، نو هغه د غوښتل چې لرې کړي، نو ده ته زړه مطمئن شو چې د ما دا بچی د ښځې وزلی ده، نو ځینې خلاص ومه. شپې ورځې تېرېدلې، میاشتې کلونه تېرېدل. په دې وخت کې دغه د منطقې خلق تللی دي چې که ګوري یو ماشوم ده په دې منطقه کې په دې غره په خوا کې، نو دا یې راوړل کلي و منطقې ته یې راوړل. چې کله یې کلي و منطقې ته راوړل د ده نوم یې نمرود کېښودل. څه شی کېښودل؟ نمرود یې کېښودل. د دغه نمرود سره چې د ابراهیم علیه السلام کومې مناظرې راغلې دي، نو هغو نه به بیا خوند واخلی چې وروسته راځي که خدای کویل. قدرمندو دوستانو، دا خپرونه په ځان مه بوج کوئ. ان شاء الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې به دونه مرسته در سره وکړي چې په ژوند و زندگی باندې به پوهه سي. کله وخت کې چې دا ماشوم راوړل کلي ته، نو دا ماشوم باندې نوم نمرود کېښودل. نمرود په دې نه پوهېدل چې کنعان د ما پلار ده باچا، او باچا هم په دې نه پوهېدل چې دا همغه نمرود ده چې د ما د ښځې زوی ده. ګورې دا نمرود ولد زنا ده. څه شی ده؟ ولد زنا ده. دغه نمرود چې ده دې بیا په راتلونکي کې د خدایي دعوه کړې ده. وروسته به انشاءالله په تفصیل سره دا خبره درته راسي. په څه شي سره؟ په تفصیل سره به انشاءالله خبره درته راسي. دغه نمرود رالویېدل غلاوې شروع کړې. ډاکوګانې له ځانه جوړ کړل، نور ډاکوګانې له ځانه سره ملګري کړي ول، غلاوې به یې کولې، قتلونه به یې کول، ډېر شی بلا عسکرو خلق یې له ځانه سره برابر کړل، بله خپله لویه ډله یې جوړه کړې وه. نو بل وخت کې دغه کنعان چې باچا ده دا ورباندې خبر شول تر څو له دغه ډلې نه انتقام واخلي او دا ورک کړي. نو کله د دوی چې مقابله شروع شوه، الله جل وعلا اراده همدا وه دا نمرود ورباندې غالبه شو. باچا ته او د باچا لښکر ته یې ماتې ورکړې، بلکې نمرود دغه خپل پلار پسې ووځل، ورباندې خبر نه و چې دا د ما پلار ده. پلار خو نه و په واقعیت کې، خو لیکن د ده د مور خاوند و نه. نو په دغه وخت کې نمرود ته د دې ځای حکومت په لاس باندې ورغلل. کله چې د دې ځای حکومت په لاس باندې ورغلل، غالبا امام ابن جریر رحمه الله او یا د دې ترڅنګ د موږ نورو علماو دا خبره راوړې ده چې په دنیا کې 4 کسانو په ټوله دنیا باندې حکومت کړی ده. په دنیا کې 4 کسانو په ټوله دنیا حکومت کړی ده. 2 پکې مسلمانان تیر سوي او 2 پکې کافران تیر سوي. دا مسلمانانو کې چې راغلي دي، یو ذوالقرنین ده، بل سلیمان علیه السلام ده. د ټوله دنیا باچی کړی ده. بیا دا 2 کفار راغلي دي، یو بخت نصر ده او یو همدغه نمرود ده. دغه نمرود ته الله جل وعلا دومره طاقت په ځمکه کې ورکړل چې د ټولې دنیا باچا یې له ځانه جوړ کړل. څه شی له ځانه جوړ کړل؟ د ټولې دنیا باچا له ده نه جوړ شول. نمرود ژوند زندگی کول، خپل حکومت یې کول. بعضې مفسرین وایي لکه تفسیر جلالین یا تفسیر ساوي دا خبره راوړې ده چې ده هم ځان خدای جوړ کړی و او هم به یې د بوتانو عبادت کول، هم به یې له ځان د خدایي دعوه کړې وه او هم به یې د څه شي خبره کوله؟ د بوتانو. چې د هرې دنیا له خلقو سره به د ده جګړه راغله، الله به د ده مرسته و مدد کول، یعنی کامیابی به د ده په نصیب کېدله. د الله جل وعلا ډېر حکمتونه پکې دي. د رب العالمین جل وعلا ډېر زیات حکمتونه د ده
په دې ځمکه نیولو کې ول. نمرود خپله بادشاهي کوي. کله چې د دې بادشاهي په دوران کې ده ته نجومیان راغلل، ساحرو کوډګر ورته راغلل، ورته ویې ویل چې په دې کال کې د ابراهیم علیه السلام د پیدایش قصه اوس درته راځي. نمرود خو مو تر دغه ځایه پورې وپېژندل چې نمرود له زنا نه پیدا شوی ده. پلار یې کنعان ولده، له خپل پلار سره مقابله وکړه او دی له منځه یوړل او دی د ټولې دنیا واکدار الله جل وعلا جوړ کړل. کله چې نجومیان ورته راغلل، ساحران ورته راغلل، نمرود ته یې وویل چې سږ کال په دغه کال کې به یو داسې ماشوم پیدا کیږي چې د تا حکومت به د ده له لاسه خرابېږي. متوجه یاست که نه یاست؟ د تا حکومت به د ده له لاسه خرابېږي او دی به د تا حکومت او د بادشاهي ته لوی خطر وي. کله چې نمرود دا خبره واورېدله، نمرود اعلان وکړل چې سږ کال څومره ماشومان پیدا کېږي دا ټول ووزنئ او چې څومره نارینه دي دوی دې له ښځو جدا سي او یو له ښار نه لرې دښته یې د نارینهو دپاره جوړه کړله او په هرو 10 کسانو باندې یو عسکر مقرر کړل چې څو دا خلق پټ لاړ نه سي او له خپلو بیبیانو سره کوروالی ونه کړي. دی خپل هم نمرود له ښار نه لاړل، دی خپله له ځان هم بیرېده، لرې لاړل او تنها یې په دښته کې واړول. د ابراهیم علیه السلام پلار چې تاریخ یا آزر نومیږي، تاریخ یې لقب ده، اصلي نوم یې آزر ده. امام ابن جریر رحمه الله څه وایي په خپل تفسیر کې؟ والصواب ان اسمه آزر. نو حق خبره دا ده چې د ده نوم آزر و. نو دی د نمرود هغه خاص کس و. نمرود هغه خاص کس و. لکه په دې نن زمانه کې دا د بعضې رئیس جمهورانو یا لکه د بعضې صدر اعظمانو دا ناظران نه دي، هر وخت کې دې ناظرانو ډېر زیات کار خراب کړی وي. دا چاپلوسان یې درته ښایي. نو بل وخت کې دغه نمرود ډېر ضروري کار په بازار کې پیدا کیږي. نو دغه آزر راوغوښتل د ابراهیم علیه السلام پلار چې ګوره په چا مې باور نسته، لاړ بسې دی ډیر د بوتانو عبادت گزارم و دا آزر ډیر عبادت به د بوتانو کول او د نمرود ور باندې ډیر اعتمادم و بروسیم و. نو دی راوغوښتل چې ته به لاړ سې دا کار به وکړې، ګوره ځنډ به نه کوې، اخوا دېخوا به نه ځې، ډاریک به بیرته راځې. آزر جواب ورکړل چې ای نمروده، زه خپله هم له دې نه ډېر بیریږم چې دا ماشوم پیدا نه سي، ډیر زیات بیریږم، نو زه به بیا څنګه دا کار کوم؟ و د الله جل وعلا اراده بل شی ونه. آزر چې کله لاړل و د نمرود کار کوي، په هغه باندې عمل کوي، کله چې لاړل هغه کار یې وکړل نو فکر یې کړی چې راځئ ورې به په دې بیبي باندې پوښتنه م وکړې، هسې به سر ورښکاره کړې نور به راځي. کله چې د ابراهیم علیه السلام کور ته لاړل، خپله بیبي یې ولیدله نو خو ځان یې قابو نه کړل، کنټرول یې نه کړل، له خپلې بیبي سره یې کوروالی وکړل. کله چې یې کوروالی وکړل، په همدغې ورځ باندې ابراهیم علیه السلام د مور په نس کې الله جل وعلا دې تحمل ورکړل. نمرود د آزر راغلل د نمرود خواته، رب نمرود ده، وایي د هغه رب څوک ده؟ نو ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي چې چوپ سه، مور ورته وایي چې چوپ سه، نور دا خبرې مه کوه، دا غټې خبرې دي. په دغه وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه خبرې له مور سره وکړلې، مور یې ډاریک راغله له آزر یې خبر کړل، ځکه نمرود اعلان کړی و چې دا ماشومان ووزنئ، خو که د چا په کور کې دا ماشوم پیدا سول ما ته یې خبر را نه کړل، د هغه په بدل کې به دا وزنم، دغه خپل پلار به یې وزنم. په دې وخت کې مور بیبي نمرود دغه خبر کړل، آزر یې خبر کړل چې وسړیه، ګورې دا وسړیه دا د موږ په پښتو کې دا زنانه خاوند ته وایي نه، نو داسې نه چې د ما داسې له کوم څه موږ بیرولو یا ساحرانو کومه خبره کړې وه، هغه ماشوم خو د ما ته بچی را وختل. آزر خو پوه سو چې کړي دي نه، آزر خو پوه سو چې
زه خو راغلی وم کور ته، نو آزر له خپلې بیبي سره ملګری سو، ابراهیم علیه السلام ته ورغله. ابراهیم علیه السلام ته چې ورغله، سوري څنګه ورته وکتل، ابراهیم علیه السلام ورته وایي پلار د تا څوک ده؟ وایي نمرود ده. وایي د نمرود څوک ده؟ نو ابراهیم علیه السلام ته ویل چې دا خبرې مه کوه، څه ترټنه دا زورونه یې ورکړه، ترټنه او زورونه یې ورکړله. نو راغلل کور ته. اوس ازر خبره وکړله، ازر فکر یې وکړل چې دا ماشوم خو نمرود خبریږي ورباندې. کله چې نمرود ورباندې خبریږي نو مخکې ولاړ سه، نمرود په خپله خبر کړ، بیا داسې نه وي چې خطره درته جوړه کړي. نو په دې وخت کې نمرود لاړل، نمرود ازر لاړل، نمرود ته ورغلل. نمرود ته یې وویل چې سرجي کار خو له مانه خراب شوی او هغه ماشوم هغه خو د ما بچی پیدا شوی ده، ته مې خبر کړلی چې اوس هر څه ورسره کوي، وزني هر څه کوي ورسره، خو دا خبره دومره وخت کې پټه وه، زه نه وم خبر، اوس هغه ماشوم هلته ده، نو ته پوه شوې، کار دې پوه شوی. نمرود ورته ویل چې ورسې دا ماشوم ما ته راولئ. نمرود ورته ویل چې ورسې دا ماشوم څه کړي، ما ته یې راولئ. ابراهیم علیه الصلاة والسلام یې راوستل د نمرود خواته. د نمرود خواته چې یې راوستل، اولنۍ خبرې د ابراهیم علیه السلام له نمرود سره چې سوي دي، ډېرې جالبې خبرې یې ورسره سوي دي. هغه خبرې دا دي، ابراهیم علیه السلام ته نمرود وویل چې د تا رب څوک ده، او دا واقعه په مختلفو صورتونو کې رب العالمین جل وعلا موږ او تاسو ته ښودلې ده. لکه په سورة الصافات کې الله جل وعلا دا بیان موږ او تاسو ته کړی ده، یا لکه په نورو صورتونو کې الله جل وعلا دا خبره موږ او تاسو ته کړې ده. نمرود چې کله دا خبره وکړه چې ابراهیم علیه السلام ما ته راولئ چې زه خبرې ورسره وکړم، سبا کې ابراهیم علیه السلام نمرود ته وروستل. نمرود په هغه خپل مقام، هغه د خدایي دعوت یې کړې وه، د بوتانو عبادت به یې کول، په دې ځای کې ناسته. نو ابراهیم علیه السلام ته نمرود اوله دا خبره وکړله چې د ما په دین کې داخل شه، زه د تاسې خدای یم، تاسو ته صحت درکوم، تاسو ته رزق درکوم، دا د تا کار ده، نه دا د تا څه شی ده، نه دا د تا کار ده. ابراهیم علیه السلام په دې آیاتونو کې ورته ویل چې د ما رب هغه ذات ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم علیه السلام ورته وویل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. إبراهيم عليه السلام الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، دا قرآني آیتونه به لیک درته ترجمه کړم چې زړونه مو ورباندې روښانه سي. واتلو علیهم، ای د ما پیغمبره محمد رسول الله، موږ تاسو ورته ښیي د انسانانو مسلمانانو ته د ابراهیم علیه السلام قصه تلاوت کړه. اذ قال لأبيه، کله چې پلار ته وویل، وقومه او قوم ته یې وویل. دا ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود ته خپل پلار سره ورغله، ما تعبدون، د څه شي عبادت کوي؟ قالوا نعبد اصناما، دی ورته ویل چې موږ د دې بوتانو عبادت کوو، فنظل لها عاکفین، او موږ به دا عبادت دوامداره کوو. ښه، په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې کله دوی جواب ورکړل فنظل لها عاکفین، وای موږ به په دې دوی عبادت کوو، په دې به محکم ولاړ یو. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل هل یسمعونکم اذ تدعون، چې تاسې آواز روب کړی دی اوري؟ آیا دوی د تاسو د آواز جواب درکولی سي؟ په دې وخت ابراهیم علیه السلام نبی نه ده، الله دومره پوهه ورکړې وه.
لا اله الا الله. اوس ګوریا او ينفعونکم، آیا تاسو ته دوی نفع رسولی سي، ګټه درته رسولی سي، او یضرون او یا ضرر درته رسولی سي؟ قالوا بل وجدنا عليه آباءنا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نه مو خو خپل پلرونه او نیکونه د دوی په عبادت باندې پیدا کړي و، هغوی د دوی عبادت کول. الله داسې نن وګورئ ای مسلمانانو، نن سي مسلمانان څه درته وایي؟ ای ملا ته نوی راغلی یې، ای ملا ته نوي نوي خبرې کوي، د موږ پلرونو خو داسې نه کول. ودې ظالم زو، نو د تا پلار خو د دین خلاف کار کړی، د دین خلاف عملي کړی، هغه ولې ما ته رامخکې کوې؟ خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ نو دغه خبره بل دلیل ورسره نه و، څه ورته وایي؟ قالو بل وجدنا، بلکې موږ دوی ورته ویل چې موږ پیدا کړي وو پلرونه، هغوی به دا کار کولي دي بوتانو. اوس ابراهیم علیه السلام څه ورته وایي؟ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون. ابراهیم علیه السلام ورته ویل آیا تاسو دوی لیدلي اوس دوی به د دې عبادت کول؟ اوس ابراهیم علیه السلام ورته وایي فانهم عدو لي الا رب العالمین. دا خو ټول دي ما دښمنان دي، یوازې رب جل وعلا مې دښمن نه ده. الله اکبر. الذي خلقني فهو يهدين. هغه دې ما رب ده. ای نمروده واوره، دا بوتان متان دي درګرځوه، دا بوتان د ما دښمنان دي. یا رب داسې موږ ته داسې توحید را نصیب کړي لکه ابراهیم علیه السلام ته چې دې ور نصیب کړی و. آمین. یا رب العالمین موږ ته او د موږ بچو ته داسې مسلمانان مو جوړ کړي لکه حنیف مسلمه ابراهیم علیه السلام چې دې جوړ کړی و، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حنفیت را نصیب کړي. یا الله آمین یا رب العالمین. ای نمروده الذي خلقني، د ما رب خو هغه ذات ته چې زه پیدا کړی، فهو يهدين، هغه رب جل وعلا هدایت راته کوي. الذي هو يطعمني ويسقين، چې خوراک راکوي او چیښاک راکوي. واذا مرضت فهو يشفين، هغه رب چې مریض مې کړي شفا راکوي. الذي يميتني ثم يحيين، هغه ذات چې هغه مرګ او ژوند هغه په لاس کې د ماته یې راکوي. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، او هغه ذات چې زه دا طمع جینې لرم چې هغه رب جل وعلا به ماته د ما په ګناهونو مغفرت وکړي په ورځ د قیامت. سورة الشعراء. دغه خبرې ګوري رب العالمین په قرآن کې د ابراهیم علیه السلام را نقل کړلې. محمد رسول الله ته څه وایي؟ وإذ ما محمد رسول الله واتل عليهم نبأ إبراهيم. یو کم او یا ځلې الله په قرآن کې د ابراهیم علیه السلام ذکر کړی ده. څو؟ یو کم او یا ځلې. ابراهیم علیه السلام د دغه عظیم پیغمبر اول العزم پیغمبر د انبیاء د پلار پیغمبر یو کم او یا ځلې الله جل وعلا د ذکر په قرآن عظیم شان کې کړی ده. ابراهیم علیه السلام لس کارونه هغه کړي دي چې له ده نه مخکې نه چا کړي دي، وروسته بیا ټول د ده په سنت باندې روان شي. په هغو کې دا د بریتو کموالی نه ده، دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی چې بریتونه وړوکه کوي. دا نوکان نه دي، دا د بغلو ویښتان ابراهیم علیه السلام اول سر سنت سوی ده. ابراهیم علیه السلام ډیر هغه کارونه کړي، وروسته به ان شاء الله د ده په سیرت مبارک کې درته راځي. دا خو هسې نن شروعات ده. الله دې موږ تاسو مینه او محبت پیدا کړي نور هم. آمین. په دغه وخت کې د نمرود حیران سول، پټ خوله ورته ناسته ابراهیم علیه السلام ته چې ته دا ماشوم وګوره، د ده دا خبرې وګوره. آزر ته ور اواز کړل چې ای آزره لاړ شه بچی دې در سره بوځه کور ته نصیحت ورته وکړه. نو نمرود ورته وویل آزر ته چې دا بچی دې در سره بیایه دې ته نصیحت وکړه، په کور کې نصیحت وکړه. دا په خبره نه پوهېږي، د ما لویي ورته نه ده معلومه، د ما خدایي و د ما وغیره وغیره دا نه ده ورته معلومه. بوی زه کور ته در سره. ابراهیم علیه السلام کور ته راوستل. دا اول د ابراهیم علیه السلام کور ته راتلل دي چې له مور بیبي نه پیدا سوی. مور بیبي خو به یې پټ ملاقات ورتلله، معلومات به یې کول چې هلته به ورتله ابراهیم علیه السلام به تر و تازه به و. یا الله موږ ته یې شفاعت په ورځ د قیامت را نصیب کړي. اللهم یا رب العالمین ما ته او د ما دا مخلص ملګري چې څوک را سره دي، یا رب العالمین یا الله په ورځ د قیامت د موږ ملاقات داسې ورسره نصیب کړي چې زه او دا د ما مخلص ملګري د صحابه او د دفاع لښکر چې راځي ابراهیم علیه السلام سره مجلس وکړو په جنت کې، چای ورسره وڅښو، شراب به وي، شراب به وي وغیره وغیره. ابراهیم علیه السلام یې کور ته راوستل.
ابراهیم علیه السلام پلار اوس نصیحت ورته شروع کړل. پلار سي نصیحت ورته شروع کړل. ابراهیم علیه السلام سبحان الله خبرې ورته شروع کړې پلار ته. اول د توحید دعوت ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته کړی ده. اول د توحید دعوت ډیرو مؤمنانو ته یې در سره ورسوي. اني بارک الله فیکم، رب مو سر لوړي کړه. والله دا خبرونه خو لیک نن داسې دغه درته خو لیکن راتلونکي سیرت کې د جانان صلی الله علیه وعلى آله وسلم سیرت ته سره رسیږو. په والله په ژوند کې به رب برکتونه درکړي، په رزق کې به الله په ژوند کې به رب خوشحالیانې درکړي، په رزق کې به برکتونه. دا د داسې انبیاو سیرت ده. بیا د خپل حبیب صلی الله علیه وعلى آله وسلم کله چې پلاري خبرې ورته وکړې، ابراهیم علیه السلام ډایرکټ ورته ویل چې پلار جان ډېرې خبرې دې وکړې. یا ابتي اذ قال لأبيه یا ابتي، ای پلار جانه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دا سورة مریم د 14مه سپاره. الله جل وعلا دغه لپلار سره چې کومه خبره راغلی او د توحید دعوت ورته کړی ده هغه الله جل وعلا په سورة مریم کې را ذکر کړل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. یاد کړه اے د ما پیغمبره په کتاب کې ابراهیم علیه السلام د هغه واقعه در یاد کړه، بیان کړه خلقو ته. انه كان صديقا نبيا، بشک ولو ابراهیم علیه السلام یو رښتونی انسان او یو نبی و. اذ قال لأبيه سکلی پلار ته ویل یا ابتی ای پلار جانا لما تعبد ما لا يسمعو، ای پلار جانا ولی عبادت کوي د داسې څه چې هغه نه اوري. الله اکبر، الله اکبر، ماشاءالله. ګوري په دې نن زمانه کې نه ده له قبر نه مدد مه غواړئ، له قبرستان نه مدد مه غواړئ، له پیرو له ولیو له مړي نه مدد مه غواړئ. یا الله په ذات مې دې قسم چې دا په اسلام کې جایز نه ده. مړي ته مه وایه یا مدد، زیارت ته مه وایه یا مدد، قبرستان ته ای خویندو میندو دا مه وایه یا مدد، ځکه هغه دې تا نه اوري، نه ګټه درته رسولی سي، نه تاوان نه ضرر درته رسولی سي. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته څه وایي؟ اوله خبر ای پلار جانه لما تعبدو، او بلکه کله مو په کور کې پلار، خاندان، مور وغیره قریبان دوستان یو ناروا عمل کوي، تیزی خبرې به نه ورته کوي، مور و پلار ته خو به په طریقه اولا نه کوي. ګورئ ابراهیم علیه السلام پلار ته نه وایي چې پلاره، نه نه پلار جان ورته وایي. ای د ما ګرانه پلار جانه یا ابتی. په لغت العربیه کې یا ابتی دا له محبت نه ډک لفظ داسې پلار ته اخیستلی کیږي. یا ابتی ای پلار جانه لما تعبدو، تو ولې عبادت کوي ما لا يسمعو، دی هغه څه عبادت کوي چې هغه نه اوري، ولا یبصر نه ویني، ولا یغني عنک شیئا، او نه لري کولی چې له تا نه هېڅ تکلیف یو شی له تا نه نسي لري کولی، تا ته کومه ګټه نفع نسي رسولی. یا ابتي ای پلار جانه انی قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ای پلار جانه الله جل وعلا ما ته داسې علم را کړی ده، د ما پیروي وکړه تر څو الله جل وعلا تا ته د نیغې لارې هدایت نصیب کړي. یا ابت لا تعبد الشیطان، ای پلار جانه د شیطان عبادت مه کوه، ان الشیطان كان للرحمن عصیا، شیطان دی د الله جل وعلا نافرمانه، د رحمان رب نافرمانه ده. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ای پلار جانه زه بیریږم په دې باندې چې الله جل وعلا به تا ته عذاب درکړي، فتکون للشیطان ولیا، او بیا به ته د شیطان له ملګرو نه یې نسي. کله چې دا خبرې ورته وکړې ابراهیم علیه السلام چاته؟ پلار ته. قال پلار یې ورته وویل اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم،
ای ابراهیم آیا ته مخ اړونکی یې د موږ له خدایانو له معبودانو نه؟ ای ابراهیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني ملیا، که ته له دې کار نه منع نسې نو زه به تا په رجم کولو سره هلاک کړم. لئن لم تنتهي، که چیرې ته منع نسې لارجمنك، زه به تا په کاڼو باندې وولم تر څو پورې چې تر څو ته له مانه جدا سوی نه یې. واهجرني او له مانه جدا سه ملیا، یعنی ورک سه. موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو چې له مانه ورک سه. که ته له دې کار نه منع نسې، یو خو به دې په کاڼو باندې وویلم، او بل له مانه تر ډېرې مودې رانه جدا سه، لرې سه رانه. ابراهیم علیه السلام ورته ویل قال سلام علیک، سلام دی په تا باندې، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفیا. تر دغه ځای پورې مې هغه د پلار او د ده خبرې را نقل کړې، وروسته بیا وروسته درته راځم ان شاء الله، تر څو پورې دا خبره در باندې اضافه نسي. بارک الله فیکم. الله جل وعلا سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابراهیم علیه السلام ته دا پوهه ورکړې وه. دا په سورة الانبیاء کې الله جل وعلا وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. ما په تحقیق سره ورکړی ابراهیم علیه السلام ته پوهه، توفیق او استقامت می په توحید ورکړی او موږ په ده باندې پوهه و مخکې له نبوت نه. اذ قال لأبيه، کله چې پلار ته ویل وقومه قوم ته ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. دغه بیا امغه خبر رب العالمین جل وعلا د په تفصیل سره را نقلوي. ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې خپل دعوت او توحید ته جریان ورکړ. ابراهیم علیه السلام له ټولو نه مخکې دا دعوت له هر څه نه مخکې پلار نه بیل سول، له مور نه بیل سول، له خاندان نه بیل سول، خو د الله جل وعلا توحید یې پرې نه ښودل، د توحید عقیده یې پرې نه ښودله، بت پرستي یې پرې نه ښودله، شرک و ضلالت و ګمراهي خواته ورنږدې نه سول، د بت پرستي مقابله یې پرې نه ښودله، د شرکو د نارواو کارونه یې پرې نه ښودل، د هغو مقابله یې پرې نه ښودله. ابراهیم علیه السلام اوس دې اندازې ته ورسېدل چې په قوم کې د ده دعوت هر چاته شروع سول. نو د دوی یوه ورځ وه، د دې قوم د اختر ورځې وه، په دې ورځ به د باندې تلل. کله چې دوی به د باندې تلل، ابراهیم علیه السلام له دې خلقو سره والخلقو دعوت ورکړل چې راځه له موږ سره ملګری سه، او دا خوشحالیان یې وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زه دا خوشحالیان له تاسو سره نسم کولی، زه مریض یم، او هغه مریضي د ده دا مریضي وه چې زه د تاسو له دغه رسم و رواجونو سره په زړه کې تکلیف لرم، د تاسو له دې بت پرستي سره زه په زړه کې تکلیف لرم، چونکې دا حقیقتي مریض نه وه، دا معنوي مریضتیا وه. تاسې لاړ سئ او تاسو خپل خوشحالیانې وکړئ، ما پرېږدئ په خپل ځای کې مې پرېږدئ. کله چې دوی د اختر د خوشحالي ورځ ټول خلق را ولاړ سول، لاړل، نو دوی به د خپل خوراکونه راوړل. کله وخت کې چې به دوی د اختر ته د خوشحالي دپاره تلل، دا خوراکونه به د بوتانو په منځ کې ایښودل تر څو پورې دوی بیرته راسي او دا خوراکونه ورته برکتمن سوي وي. څه شي سوي وي؟ ورته برکتمن سوي. متاسفانه دغه د ناروا عقیده نن زموږ د مسلمانانو کې شته، په زیارتونو باندې څادر واچوي، په قبرونو څادر واچوي، په قبرونو کې کښېنسي، وایي دا د ما برکتمن سول. ګوري دا د اسلام کومه لارښوونه نه ده. خویندو ورونو تاسو ته وایم، هر قبرستان ته چې لاړئ، هر د ملا او عالم زیارت ته چې لاړئ، دا څادرونه په دې قبرونو پسې مه مخئ، دا جایز عمل نه ده. ښه نو ځانونه مو هلته مه ورسره مخئ، دا جایز عمل نه ده په شریعت د اسلام کې. الله جل وعلا دې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي، له دې نه پرهیز وکړو. نو دا بوتان چې وو په دې ځای کې 83 بوتان ایښي وو. ښه څو بوتان؟ 83. نو دا بوتان له مرمرو نه، د سپینو نه، له قسم قسم شیانو نه یې دغه قیمت بها شیانو نه یې جوړ کړي وو. نو 83 بوتان ول. نو او هر بوت د سرو زرو په کرسیو باندې کېنولی و.
د سرو زرو په چوکیو باندې به دا بوتان کېنولي وو او په دې کې یو ډېر لوی بوت و نو دې ته یې د لویو ملغلرو تاج عمر په سر کړی و دا لوی بوت ته نو قوم لاړل د اختر په خوشحالي باندې لاړل د دې چې کوم اختر و نو کله چې دوی صحرا ته لاړل د اختر میلې یې شروع کړلې نو په دې وخت کې دا خوراکونه خو دوی په بتخانه کې ایښي وو نو چې برکت ترلاسه کړي او برکت پکې پیدا سي دا د دوی خیال و نو ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې په دې بوتانو باندې شروع وکړه چې دوی دښتې ته لاړل او په خپل مستیانو باندې سول ابراهیم علیه السلام تبر راواخیستل وها د تر لاسو قربان سم اله العالمین دی د موږ مسلمانانو ته توفیق ور نصیب کړي د شرک مرکزونه سي په دغه شکل باندې وران کې لکه ابراهیم علیه السلام سي وران کړي آمین ابراهیم علیه السلام خد ځان ور باندې ستړی کو واه دا ماته و په خدای قسم دا قصه سي بیانوي د سړي زړه کې ایمان پسې مضبوطیږي خوند کوي بالکل قاری ماتې کړل اخیر کې ابراهیم علیه سخ عجیبه پوهه رب العالمین ورکړې وه دا رب سي مرفخ مب نه دی ویلي په قرآن کې سي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل اخیر کې دا لوی تبر راوړل او دا تبر راوړل د دې لوی بت په غاړه کې ورزوړن کړل الله اکبر هغه ته کار ونه درلودل نور ټول رامات کړل کله چې قوم راغلل خوراکونه وسره اخلي لدی ځای نسی هغه اوس برکت منسوي او خبر نه نسی هغه ابراهیم علیه السلام ورلړلی دي څه شي ورلړلی ماشاءالله ابراهیم علیه السلام لاړل خپل ځای ته لاړل قوم سي ګوري سي بوتان مات دي او قصه ده وغیره دا چا کړی دي دا ولاد دلته یو چاته ابراهیم ویلی کېږي دا هغه دا کار کړی یو ځوان ده ابراهیم دا کار کړی دا خبره نمرود ته ورسېده کله چې نمرود ته ورسېده نو نمرود اعلان وکړل چې ابراهیم دلته راولي ابراهیم علیه السلام سي راوستل وای دا کار تا کړی ده وای نه ما نه ده کړی وای چا کړی ده وای الله جل وعلا قرآن کې دا واقعه را نقل کړله چې دا تاسې له هغه لوی نه پوښتنه وکړئ چې په غاړه کې تبر زوړنده ده هغه دا کار کړی ده الله اکبر هغه دا کار کړی ده په دغه وخت کې د دوی دا خبرې سره ډېرې زیاتې سولې ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې تاسو د دې مدد ځینې غواړئ رزق ځینې غواړئ صحت ځینې غواړئ اوس نرسئ د دې نه پوښتنه وکړئ که دوی چیرې امکان و ینطقون که دوی خبرې کوي تاسو ته به جواب درکړي وکړئ پوښتنه ځینې وکړئ چې چا دا کار کړی صحت تاسې ځینې غواړئ رزق تاسې ځینې غواړئ مدد تاسې ځینې غواړئ اولادونه تاسې ځینې غواړئ عبادت یې تاسې کوئ نو اوس دې دومره تاسو ته نسي ویلی چې دا کار چا کړی ده بالکل قاری پوښتنه ځینې وکړئ فاسألوهم پوښتنه وکړي کله چې دوی ټول لاجواب سول نمرود ملعون اعلان وکړل وای اور تیار کړی ابراهیم بندي کړی تر څو پورې چې دا اور تیار سول او دی اور کې ورغورځار کو الله اکبر ابراهیم علیه السلام بیا تسلیم نو بندي کړل نو سبب ان شاء الله الرحمن که وخت او د رب العالمین جل وعلا خوښه او رضا ابراهیم علیه السلام څنګه اور ته ورغورځي څنګه اور تیاریږي او د ابراهیم علیه السلام یوه لویه مناظره له چا سره له نمرود سره نمرود نه وروسته چې اور کې الله جل وعلا دته نجات ور نصیب کړل بیا د ابراهیم علیه السلام هجرت کول نو دا به ان شاء الله په سبا خپرونه کې در باندې زیات نسی قدرمندو دوستانو ابراهیم علیه السلام د عراق او یا د شام ابراهیم علیه السلام د ټولو انبیاو پلار ده ابراهیم علیه السلام دی آزر زوی ده او ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی و بلکې موحد مسلمانو دی الله جل وعلا اول العزم رسول ده دی الله جل وعلا خلیل ده دی ابراهیم علیه السلام نه مخکې شپږ انبیا راغلي دي ابراهیم علیه السلام دی نوح علیه السلام په اولاده کې دی سام په اولاد کې راغلي ده انبیا ټول په دې سام په اولاده کې راغلي دي ابراهیم علیه السلام پیدایش او د نمرود واقعه دا مختصر در سره زده کړی په راتلونکي کې به ډېره مرسته در سره وکړي د ابراهیم علیه السلام اولادونه اوس بله وخت مخکې ابراهیم علیه السلام څو اولادونه و ځکه تر دغه وخته پورې ابراهیم علیه السلام کوزده نه ده کړې ابراهیم علیه السلام کور نه لري ابراهیم علیه السلام
تکي تنها موحد مسافر د ځمکې په سر باندې. وروسته بیا ابراهیم علیه السلام څنګه هجرت کوي او څنګه یې نمرود پسې اخلي او څنګه ابراهیم علیه السلام الله جل وعلا په اور کې د حفاظت او ساتنه کوي. له اور نه چې راووتل بیا یې له نمرود سره په مناظره کې مقابله کړې ده، مناظره یې ورسره کړې. دا مناظره قرآن را نقل کړې ده. نو سبا به انشاءالله په دې اړه باندې دوه مخبرونه وي. تر دغه ځایه پورې به بس وي، بیا به ځان ډېره در باندې زیاته سي.